سنت نرستو دوا نشته. یو لوی غوبل په دې ملک په جوړ اعلی صاحب پنځ پیره ده سنت نرستو دوا نه کوي جنازه نرست دا جنازه چوشي او په کې आवाज وکي دعا وکړي دعا خشه ده دا به مو اوریدلی نو مال هغه جنازه کې خندار شي زم دا خلک به چې الکال تمړې شي ته د خان دي نو خان دي باندې چې د خراب زامن اوریدل سنت نرست دوا نشتا ولی زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صحابه تاسو د کورونو نه ادیره ما جوړوي د مونږ صحیح سچ دا آغا په کور کې کوي نو نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی ما څوې نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی ځان نه د مولا د پیازه زوی ما جوړاوه چې په 2 بجې راشي د جمعات دروازې ډبه 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 طالبان د خوب او باسي او سچل دې ز تهجد لراغلم تهجد کور کې کوا ٹھیک شو سنت د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی ٹھیک شو نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی او سنت د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی نو پیغمبر فرض پسې بدوا زکا وکړه چې هغه به سنت لکور تتلو زما په خبره پوهیږئ هغه به سنت لکور تتلو سنت او نفل به په کور کې کول نو فرض پسې به دعا څومره وکړه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دا دعا به فرض پسې وکړه او هغه نه بعد به کور ته لاړو سنت به په کور کې اوس چې د چا کورونه جمعات سره نږدې دي نو هغوی ته پکار دادي چې فرض په جمعات کې وکړي او سنت له کور ته لاړ شي وخت ډېر وي جمع کې نفل د کور کې کوي او فرض له د جمعات ته راځي زما په دې خبره پوهېږئ نو سنت نه رستو دوا نشته ځکه چې پیغمبر به سنت په جمعات کې نه کول په کور کې به کول نو ته سنت په جمعات کې کې نو د پیغمبر د عمل خلاف کې که نه کې تاسو خیال راغی سنت نرسته دوا نشته ځکه چې پیغمبر نه دا کړی نو پیغمبر خو په مصلی سنت هم نه دي کړي نو ته سنت په مصلی ارشیتا د انصاف په نظر ګوري ارشي ته د انصاف په نظر د انصافي مکه مفتی کفایت الله مفتی هند لیکلی دي چې سنت نرستو کچا سنت په جمعات کې وکړه او سنت نرستو دوا وکړه او کدا دوا سوک لازم نه غني فرض او واجب نه غني نو جائز دي او که فرض او واجب غني نو بیا ناجائز دي زما په خبره پوهیږئ دانا چې سنت نرست مولا دوا او نکړه نو کوتک ور پسې راوالي نه که لازم چا نه غنل او په خپل خوخه وکړه جائز لکه په خوا به ما 2 دواګانې کولې او سیاو کو که یوم نه کوم نو په ما پسې مسلار شته ٹھیک شو دلته 2 طالبان را لماته وی چې یاره جی توحید دا تقریر خود ډیر خو کو د توحید تقریر دیو کو خدا سنت رست دوا دیو کړه نو دغه دی خو نه کړه مال مولا صاحب داس چل دی چې زمونږ د خدای پاک ته ډېر کارونه باندې
په دې یو دوام کار نه کېده زم چې لشل دعاګانې مې ورته کولې او کستا خدای ته حاجت نه نو ته مکه ورته کړ کته د خدای نه بے نیازي او خدای ته دې ضرورت نه نو دعا ورته مکه مونږ خدای معشوقه ده او معشوقه ته عاشق هر وخت په جړا خوان کوي کدا څه نه ده خدای محبوب ده معشوق ده او د عاشق سړي هر وخت خدای ته او معشوقه ته جړا چې ده هر وخت چې خله دې واده کړي ورته جاړي شکل د جړا دې جوړ کړي هر وخت لګیا اوس اے الله تاسو مونږ څه دعاګانې دي زمونږ څه دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بدا سوا چې لاسونه به دومره اوچت چې د دې ترخونو سپینواله به صحابه ولیدو دومره لستونی بلوړو په لستونو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینواله ولید دومره به لاسونه اوچت مونږ خدا سي کړی یا زمونږ د متن معتبران خدا سي دوا کوي داسې چل د غټانو لچې ورشي رمان د ایمان دی د معتبرو کې چې مړې شوی او ته ورشي ولا نو تا ډېر شکلم وران کړی او خان کې مړې شي دعا به وکړي الله جنت ورکړي او ته هغه داسې کړي د بېنظیرې دوا چې وګورئ داسې چل کوي هغه داسې کوي وای خدای دا ټول ملک ما نه رستو پناه کې ټول ملک پناه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې دعا هر وخت خدای ته لګیا اوس یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم ہر وقت دنیا کے اور څومره مشکلات چې در باندې راشي یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دا وظیفه درې ورځې وکړه په څلورمه ورځ ګوره چې هر مشکل دی خدای بهر کړي یا عزیزو یا عزیزو اے د ډېر لوی غلبې او د قوت مالک خدای ستا د قوت مخکې زما مشکل څه شی دی دار وخت نو عرضانو عرض داو چې دا ټولې مسلې د دې نه دي چې مونږ په جګړې وکړو قوم کې په انتشار جوړ کو فتنه په جوړ کو فساد په جوړ کو مسله دا تر ازماتا ته مولای زم ملایم ما سره کوټه کې دننه کینا ور به بند کو تخپل دلائل وای زب خپل دلائل وایم کستا ټکی زما ایمان پکار دی چې زستا اتباع وکم که زما ټکی نستا ایمان پکار دی چې ته زما اتباع وکې مونږ په دې قهرم په دې ملک اخته یو چې مونږه اختلافي مسلې د عوامو په مخ کې چیړو ٹھیک ده په قبر د پاسه ودرېږو او صاحب پلانی دا وای او زدا وای ما الته د پلانی مرګري می او د پلانی مرګري می پلانې او پلانې خو بیا د ګډو د ذات دي یو بل تخکر اړن پکار دان پکار شریفانه اختلاف اوس وګوره په شل رکعات تراوو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب شل رکعات تراوی د امام مالک امام المدینه هغه امام مالک چې چا په ټول عمر کې د مدینه منورې نه بهر یو شپه نه وکړي په ټول عمر کې د بغداد بادشاہ ورته خط راواستولو چې یو څو ورځو له بغداد ته راشه د ورته لوزګار نه بیا خط راغی چې یو 2 ورځو ته راشه روزګار نه
بیا خط راغی چې یوې ورځې تراشه امام مالک ورته ولیکل چې زما د خدای په ذات باندې قسم وي چې زه د محمد رسول الله د روضې په خوا کې یوه ګنټه تېرول ستا په ټولې بادشاهۍ ورنکما او د بغداد بادشاہ که د بغداد ټوله بادشاہی مال راکې نو زه به د محمد رسول الله په خوا کې په یوه ګنټه وانخلم. هغه امام مالک داغه مذهب دی 6 رکعات تر. امام احمد بن حنبل دا هغه امامو چې بادشاہ سره اختلاف راغی چې قرآن حادث ته او که قدیم دی. حادث او قدیم دا یو منطقي خبره. امام احمد بن حنبل وی چې قرآن گو په اعتبار د نقوش سره حادث دی، لیکن زه د خدای کلام ته به چرې حادث ونه وایم، زما خوله زیب نه کوي. بادشاہ ویل وی تړی، وی تړلو لاسونه یې وله رستو تړل. او داسې ووالو چې مرګ لی ووالو. تاسو خیال راغی؟ او داسې ووالو چې مرګ لا او مرګ نه بعدې د لاشم پته ونه لګېده چې خاخ کم ځای. اوس د بعضې ائمهو دا مذهب دی چې په حج کې صفا مروه کې خاخ دی. چا دا ویلي چې بیت الله شریف سره چې کم حتیم دی په دې ځای کې خاخ دی. د قبر هم پته نه لګي. بادشاہ سره اختلاف راغی او د قبر هم پته نه لګي. دا هغه امام احمد بن حنبلم مذهب چې دی هغه دا دی چې تراویح 6 رکعات. دا هغه امام احمد بن حنبل دی چې د شپې خوب کې خدای ولیدو، نو الله پاک نے تپوس کو چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي. الله ورته وفرمایل چې اے امامه زما ډېره خوشحالي چې د هغه بتلاوت القرآن ده. څوک چې قرآن ډېر لولي نو زه پې ډېر خوشحالېږم. د هغه سړي نه زه ډېر خوشحالېږم چې کوم قرآن ډېر لولي. د هغه امام احمد بن حنبل دی، هغه مذهب هم دا دی چې تراویح 6 رکعات. د حضرت ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ابن عباس دای د ترزویو. د ابن عباس مذهب هم دا دی چې تراویح 6 رکعات. ٹھیک شو؟ اوس راشي حضرت عمر فاروق تا. د حضرت عمر فاروق مذهب هم دا دی چې تراویح 6 رکعات. د حضرت عثمان هم مذهب دا دی چې تراویح 6 رکعات. د حضرت علی مذهب هم دا دی چې تراویح 6 رکعات. د خلفاء الراشدین مذهب دا دی چې تراویح 6 رکعات. په دې خبر پوهیږئ؟ د ائمه اربعه مذهب هم دا دی چې تراویح 6 دي. د خلفاء الراشدین مذهب هم تقریبا دا دی چې تراویح 6 رکعات دي. اوس په 6 رکعاتو کې د پیغمبر نه دلیل څه دی؟ پیغمبر نه دلیل روایت د ابن عباس ته. ابن عباس وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی 20 رکعتا
رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 60 رکعاته کړی دي سیول وتر بغیر د وترونه بغیر 60 تراویح کړی. دا د ابن عباس روایت. دائمه محدثینو د په سند کې لک کلام دی، دا په ځای پرې دی. عمر فاروق په دور حکومت کې ټول صحابه را جمع کړه، 60 رکعاته تراویح په شروع کړې. عمر فاروق اولی چې ځان لمکوي په جمع به 60 رکعاته تراویح کو. اوس دلته یو د کار نسخه بل واوري چې د 60 رکعاتو کې فلسفه څه ده. خبره پوهیږئ؟ خوب هونه دې درغله دانن جمعه الوداع ده، بیا خدای خبر چې مونږ ژوندۍ او په مونږ جمعه الوداع راشي. په دې جمعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفاو او الوداع لفظ به جمعه الوداع ته الوداع لفظ به په دې ورځ باندې ویلي چې د ډېر لوټ میاشت زمونږ نه عمدا سرانه لاړه، مونږ پکې ایسو نکړه. اوس راشي حضرت عمر فاروق چې دې کې راز څه دی چې دا تراویح 60 رکعات وای راز پکې دا دی چې دې 60 رکعاتو باندې په دې میاشت کې الله د 60 رکعاتو فرض تکمیل کوي. تکمیل یعنی 60 رکعاتو فرض لا دروجی د ورځې پشتي ور کوي. ګوره 2 رکعاته فرض سحر، 4 رکعاته ماسپخین، څو شو؟ شپږ، 4 مازیګر، څو؟ 10، 3 ماښام، 14، 4 ماسخوتن، 19 او 3 وتر، 60 فرض. چې 60 فرض شو تراویح 60 فرض دي، نو یو رکعت تراویح د یو فرضو د ملا پشتي الله جوړه کړې ده. نو 60 رکعاتو تراویح کې راز دا دی چې الله د ورځې د 60 رکعاتو تکمیل په دی باندې. زما په خبره پوه بل حضرت عمر د 60 ایجاد کړی دی. بل دلیل پہ کمزور ہے دے د 60 رکعاتو په ایجاد د حضرت عمر دلیل د دین لوی قوی بل کم دے. پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابہ پشان دستورو دی، هر یو پسیم چنیتو تړلو دغه سملار. بل حدیث تے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. پتاسو لازم دی زما طریقے او زما لارے، او پتاسو لازم دی زما د خلفاء لارے، زما د خلفاء الراشدین لارے، زما سلورو یارانو چې کوم لار تاسو ته سم کړی دا پتاسو لازم دی چې په دې لار بروای. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایجاد د 60 رکعات. د ابن عباس روایت د پیغمبرنا د 60 رکعاتو. د ائمه مجتهدین او مذهب 60 رکعاتا. د ټول امت مسلمه مذهب 60 رکعاتا. په کعبه بیت الله شریف کې 60 رکعاته کیږي، په مدینه منوره د پیغمبر په خوا کې 60 رکعاته کیږي. تاسو خیال راغی؟ اوس اخیری خبر اوره مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نا تپوسو شي چې جی دا تراویح 60 دی او کاته دی. هغه ورته بچیا خبر اوره
قیامت کے بعد ہر عبادت پختنه کی د هر عبادت سو رکعات دی راوړ کدا تراویح شلوی او ته یو سی قیامت لا اتر رکعاتا نو دولس بد نور کم زینه پیدا کی ها خدای پاک مطالبه وکړه چې دا خوشل رکعات وي تا راوړي دولس دي نو ورشه دولس دا تا راوړي اته دي ورشه دولس نور پیدا کړ نو کوم خو منډي دي اسویم پیدا به کوي چاته به پیدا کړ او چې مطالبه د شلو شو وړي دي شلوي بس خبر خلاص شو کم مطالبه د اتو شو او تا وړي شلوي نو اته به پاتو کې مجرشي او دولس بدر سره فالتوم شي کنه او د دولس بدل کې به بل رتبه خدای پاک درکړي کنه نو شی زیات وړل پکار دي که کم وړل پکار دي خو عبادت ته کنه چې شل دی اوړې او مطالبه د اتو دولس به بچي هغه به نور څوکي دولس دی اته دی اوړې او مطالبه د شلو شونو کې بچ د دې وجنه د ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ د ټول امت مسلمه اجماع د پدې دی وخت کې چې تراویح شل رکعات ختم یو ځلا سنت ته په تراوو کې اوریدل دین سیوا نور ډیر کسو کوي دا نفل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بش په ختم کول پروجو یو شپه یو به په تراوو کې کولو او یو به د ورځې کولو یو به د شپې کولو سار به شروع کو ماخام لبه ختم تراویح به چوکړي بیا به قران شروع کړو سار بانګونو پورې به بل ختم وکړو نو یو شپه ته ختمونه به کول او سلويخ کاله د ماسختن پاودس د سار مونږ کړي دغم خلقو مونږم خلق دغم بنی آدمو مونږم بنی آدم یو اوس خپل بنی آدم توپ تا او دغه خلقو ته سوچ کوي چې خلق دغه چې دا لاړه او که خلق مونږ یو واخر دعوانا